د پاکستان طالب په نامه یک ټلویزیون د شپې 8 بجو خبري ټولګه ته اخر اغلاس نن پنځشنبه د لړم یا اقرا 15مه چې د نومبر میاشتې شپږمې نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है. जंगी होगी फिर जंगी हो. तो ऐसी बातें करके अपने इदारों को आप डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं؟ چرا با گفتن این گونه حرفها هواداران خود را دلسرد می‌کنید؟ د ګواښونو خبرداري تر سیوري لاندې د افغانستان او پاکستان خبرې اترې دواړه لوري نن په استانبول کې خبرې کوي. د پاکستان د دفاع وزیر ویلي که پایله مثبت نه وي بله جګړه به را روانه وي. اسلامي امارت د هر اړخیز دفاع خبره کړې ده. د کوربه هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. یوازې په تېره یوه ورځ کې نږدې 2500 کورنۍ له بېلابېلو لارو هیواد ته ستنې شوي دي. او د امریکا پر وړاندې د متقابل اقدام لپاره د پوتین چمتووالی.